السلام علیکم ملګرو، زه منم حسن او تاسو ګورئ ټیک ای اف جی یوټیوب چینل. ملګرو زه به نن په دې ویډیو کې تاسو سره هم تاسو څنګه کولی شئ د خپل یوټیوب چینل کاپي رایټ سټرایک او کمیونټي ګایډلاین تاسو که یوټیوب چینل تاسو ته یوټیوب در کړی وي، تاسو کومه غلطي کړې وي، تاسو څنګه کولی شئ خپل یوټیوب وګورئ چې زموږ یوټیوب بیخي صحیح ده او که خراب شوی دی کمیونټي ګایډلاین او یا که کاپي رایټ اخیستی ده. نو دا ډېر مهمه ویډیو ده تاسو لپاره. نو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مو او که چینل ته نوي راغلی نو چینل سبسکرایب کړئ او بل ایکن باندې هم کلیک کړئ. براسو موږ خپل چینل کاپي رایټ سټریک او کمنټ ګایډلاین وګورئ. کروم براوزر ته به راسئ یا یوټیوب به سرچ کړئ. چې کله هم یوټیوب سرچ کړو پاس تاسې درې ټکي وینئ، په دې درې ټکو به کلیک وکړئ، لاندې ډیسکټاپ سیټ به آن کړئ. نو چې کله هم ډیسکټاپ سیټ آن کړو رابسئ خپل لوګو ته، خپل لوګو به کلیک وکړئ نو په یور چینل به کلیک کړئ. زه تاسې په اساني سره دې ځای ته ورولم. نو چې کله هم په یور چینل کلیک وکړو نو ستاسې چینل راواوښته. نو تاسې اوس بل ډول راسئ یوټیوب سټوډیو. نو چې کله یوټیوب سټوډیو ته راغلی تاسې لاندې وینئ دا ستاسې یوټیوب سټوډیو ده، لاندې راسئ د سیټینګ آپشن باندې به کلیک وکړئ. نو چې کله په سیټینګ آپشن کلیک وکړو نو په چینل به کلیک وکړئ، دوم آپشن. چې کله چینل کلیک وکړو نو تاسو ته اسانه طریقه هم څنګه کولی شئ دې ځای ته لاړ شئ. نو په فیوچر انیبیلیټي باندې کلیک وکړئ، دلته به لاندې آپشن باندې کلیک وکړئ سټیټیوز ان فیوچرز، په دې به کلیک وکړئ. کروم براوزر به بیا انتخاب کړئ. چې کله هم کروم براوزر انتخاب کړو رابسئ دغه ځای ته، تاسې به داسې صفحه راواوړي. دلته تاسې کولی شئ 0 کاپي رایټ سټریک، تاسې د چینل کاپي رایټ سټریک درته ښیي او لیک به دې خواته راسئ 0 کمیونټي ګایډلاین سټریک. نو دلته تاسې د خپل چینل کاپي رایټ سټریک او کمیونټي ګایډلاین سټریک کتلی شئ چې تاسې چینل ته خو به نه وي درکړي، داسې ته دریو نه زیاته اجازه نشته. کله تاسې درې یو پوره کړي او درې بل، درې کاپي رایټ سټریک او درې کمیونټي ګایډلاینس پوره کړي ستاسې چینل به ډیلیټ کړی شي. نو دا ملګرو ویډیو که ویډیو ښه خوښوي وي نو ویډیو خامخا لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو خامخا کمنټ کې پوښتنه وکړئ. نو ته خدای په امان.